د خوست ښاروالۍ ریاست له لوري ولسي اشر ترسره شو چې پکې د ښاروالۍ استازو د ښوونځیو زده کوونکو او ولسي خلکو برخه اخیستې وه. د مسولینو په وینا له یاده اشر نه اساسي موخه ښاري نظم او کلتور ترویجول ول. په دې اشر کې موږ سره د اصنافو غړي وو او د مشورتي بورډ غړي وو. هغه کمیټې چې موږ په مکاتبو کې فعال کړي دي هغه د کمیټې غړي وو. همداسې د خوست ښاریانو چې په دې اشر کې موږ سره ګډون کړی. بل لوري ته ولسي خلک وایي د ښار پاک ساتنه زموږ د ټولو مسؤلیت دی. په ورته وخت کې پر دوکاندارانو باندې د دې غږ وشو چې د ښار په پاک ساتلو کې د خپله ونډه ونه سپموي. مونږ خپل ښار خپل کور ګڼو. خصمش نه هیله دغه دو چې خپل ښار باید خپل کور وګڼي او د ښار صفایي په ښکلا کې پرې راغونډه واخلي. مونږ او تاسو په نیم ساعت کې د اشر په شکل سره انشاءالله دغه کار سرته ورسولو، خپل ښار پاک وساتلو انشاءالله خلکو ته اما په هوای هم وکړه شو. بازور په صفایي سه چې کیم نه پر راستلی دی یو جهان مننه ډېر ښکلی کور مو راون کړی دی. د دولتي چارواکي نه یا شیروال نه په وبې چې دا یې بازور صفایي کو ډېر صحیح کور راون کړی دی. خپل وطني احساس په خاطر راوتلی تر څو خپل وطن د صفا او ستره د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د دغه ولایت په ولسوالیو کې دا ډول د پاکوالي اشرونه ترسره شوي دي.